انفرادی عمل اجتماعی عمل کې کم بهتري عزتمندو دا یاد لرئ دین د اجتماع ید الله علی الجماعه وې د جماعت او اجتماعي کارونو والے باندې د الله لاسي نو اجتماعي کار اجتماعي لکه اوس دا د جمعې ورځ د موږ راجمع شوي موږ بیان کوو دا اجتماعي عمل دی اوس یو سړی پکې پاسې یو زه نفل کوم دا انفرادي عمل دی دا بیان اگر چې پښتو ده خو په دې باندې ثواب د هغه نفلو نه زیات دی ځکه روایتو کې راځي چې د دین یو باب د علم یو باب زده کول د 100 رکعاتو د نفلو نه زیات ثواب لري نو دا هم دین دی که نه نو دی وجې نه عزتمندو کله د تبلیغ کار کیږي یا کله درس قرآن کیږي یا کله مثلا داسې یو لویه جرګه د یو ځای کې کیږي نو هلته نفلي کارونه پرېږدئ نفلي د ځان غم دی او دغه د امت غم دی د علاقې غم دی تر دې پورې چې د علاقې یو جلسه د جلسه او هغه د علاقې په امورو باندې خبرې کوي او واقعي هغه خلق مخلص وي د نفل مونځ نه په هغه جلسه کې شریکېدلو کې ثواب زیات دی ځکه هغه د علاقې د ټول لپاره وي دلته اسپتال جوړ شي ډسپنسري جوړ شي د غریبانو غم وشي په دغه وخت کې په نفل مونځ نه زیات ثواب په هغې کې دی خو که هسې خلکو له دوکې ورکړي خلک یې راجمع کړي نو د هغې نه بیا همدلته مونځ بهتر دی ځکه اوس پارټۍ نه زنده آباد مرد آبادي